سلامونه او نیک احترامات. زه اشرف خان یو وار بیا ښه راغلاست درته وایم ستاسو خپل چینل ایوار ټیک ته. په نن موضوع کې به وګورو څنګه کولی سم هغه غیر فعال ملګري چې یا هم فیسبوک آی ډي بنده سوې ده او یا هم خپله فیسبوک پرېښی دی هغه ملګري خپل د اکاونټ څخه وباسمه. نو په تېره ویډیو کې موږ کتلي وه څنګه کولی سم خپل فیسبوک کې فالو آپشن فعاله کړم. هغه ملګري چې هغه ویډیو نه ده کتلې لینک یې لاندې په ډسکرپشن کې شته، تاسو کولی شئ چې د هغه لارې وګورئ. نو د غیر فعال ملګري ایسته کولو لپاره به اول اپلیکیشن را ډاونلوډ کړو د پلی سټور څخه. دلته به سرچ کې ولیکئ کیوي براوسر. اپلیکیشن نه دی خو خیر براوسر دی. ما را ډاونلوډ کړی دی، تاسې را ډاونلوډ کړئ. زه به یوازې اوپن کړم. دلته به اول تاسو خپل د فیسبوک د لارې و اکاونټ ته ور داخله سئ. کله مو چې خپل فیسبوک په دې براوسر کې را خلاص کړئ بیا به په سرچ بار کې ولیکئ ملټیپل ټولز فور فیسبوک. هغه ملګري چې په کمپیوټر کې استفاده ځینې کوي هغو ته حاجت نشته چې دغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړي، هغه د یوازې د ګوګل کروم څخه استفاده وکړي او په ګوګل کروم کې دې ولیکئ ملټیپل ټولز فور فیسبوک. کله چې په ګوګل کروم کې ملټیپل ټولز فور فیسبوک ولیکئ نو اوکې بټن دې ووهئ، هغه یې ساده ملټیپل ټولز فور فیسبوک ته ولاړ سئ. نوره طریقه یو رقم ده. دلته ملټیپل ټولز فور فیسبوک را خلاص سو. اډ ټو کروم ته به ور اضافه کړو. د ډاونلوډینګ شروع کړی دی. هغه ملګري چې زموږ پروفایل ګارډ یې نه دی زده چې د فیسبوک پروفایل ګارډ زه څنګه ولګوم، هغه ویډیو ما جوړه کړې ده، لینک یې لاندې په ډسکرپشن کې شته، تاسو کولی شئ چې هغه وګورئ. د هغه ګټه دا ده چې ستاسو د پروفایل عکس څخه به څوک سکرین شاټ او سیو کولی نه شي. نو دا راته ډاونلوډ سو. دلته پر دا درو ټکو باندې کلیک وکړئ، لاندې خواته به ولاړ شئ، ملټیپل ټولز فور فیسبوک باندې کلیک وکړئ. کله مو چې پر دې کلیک وکړئ دلته به پر دا ضرب علامه باندې کلیک وکړئ. ضرب علامې څخه بیا ولاړ شئ ټولز ته. په ټولز کې به پر پرنټس ریموور باندې کلیک وکړئ. د پیچینګ ډیټا ستاسو د فیسبوک څخه معلومات رااخلي. دلته وګوره بیک اپ فرینډز، هغه ملګري چې تاسو یې بلاک کړي او یا هم غواړي چې بېرته ځان سره ملګري کړئ، تاسو کولی شئ د بیک اپ فرینډز څخه استفاده وکړئ. بای بای یعنې غواړي چې هغه ملګري خپل د آی ډي څخه وباسي، تاسو کولی شئ د دې لارې وباسئ. دلته که اوس تاسو ګورئ ما ته 10 ملګري خالي راښکاره کوي. نو که تاسو غواړئ د دې څخه ډېر ملګري وګورئ نو ټرن اراوز باندې کلیک وکړئ. دې اوس ما 10 راګانې راښکاره کوي. زه ورته وایم چې 100 راګانې ما ته په یو وار راښکاره کوه. کله چې تاسو ته 100 راګانې را خلاص کړئ اوس ګورئ 100 ملګري په یو وار تاسو ته ښکاره کوي. اوس نو که تاسو په دې کې وګورئ تاسو به خپل در معلومیږي چې هغه ملګري تاسو ته کمنټونه نه کوي یا غیر فعاله دي، تاسو نه یې لیدلي، تاسو کولی شئ د دې لارې په اسانه توګه وباسئ. ایستلو دپاره به تاسو پر دې چرخانه باندې سي علامه ووهئ. ګورئ زه غواړم یو دغه ملګری وباسمه، دغسې دا ملګری وباسم او دغسې دی. دا درې ملګري غواړم وباسمه. نو کله مو چې دغه انتخاب کړه ولاړ به سئ پر بای بای باندې کلیک وکړئ. وای آر یو شور یو وانټ ټو ریموو 3 فرینډز، غواړئ تاسو 3 ملګري د آی ډي څخه وباسئ، انفرینډ باندې کلیک وکړئ، ایستل کېږي. که غواړئ دا 100 سره نفره وباسئ نو تاسو کولی شئ پر دې باندې ضرب علامه باندې کلیک وکړئ. او دلته ګوره ټول ملګري انتخاب سوله. کله مو چې دا ملګري انتخاب کړه پر بای باندې کلیک وکړئ، ټول ملګري به وایستل سي. دلته اوس ګوره هغه 3 نفر چې ما ایستلي دلته ریمووډ لیکلی دي. دغسې که غواړئ د اولې صفحې څخه بلې صفحې ته واوړئ پر دې باندې کلیک وکړئ یا نیکسټ پیج باندې به کلیک وکړئ. هر څو صفحې چې تاسو په کار دي درته راوړي پر نیکسټ باندې کلیک وکړئ. دویمې صفحې ته راوستلم، ګوره دا بیا نور 100 ملګري راته راوستل. دغسې بیا پر نیکسټ باندې کلیک وکړئ، پیج 3 ته به واوړئ، پیج 4 ته اوړئ، دغسې چې هر څونه په کار وه درته اوړي. نو که مو زما دا ویډیو خوښ شول نو چینل لایک، سبسکرایب او د سبسکرایب څنګ ته چې دغه بیل آیکن دی چې
په پښتو کې زنګولي آیکن ورته وایي. دغه وهئ. د دې یو فایده دا ده چې زموږ هر نوی راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن او یا هم میسج به تاسو ته درځي. تر بل داسې ویډیو پورې ما اشرف ته اجازه راکوي. د الله په امان.